دوستانو دا کیسه د محمود غزنوي د دور کیسه ده چې یو سړی د محمود غزنوي په دربار کې حاضر سو او خپل مسله بیان کړ او دا یې وویل چې زما مسله ډېره منفرده او ډېره عجیبه مسله ده د دې ما ته حل را تلاش کړ. محمود غزنوي چې دغه وخت باچا و ورته وویلې چې مسله دې بیان کړه. دا سړی ورته وویلې چې څو ورځې مخکې زه په سفر باندې وتلم، زما سره چې زما څه جمع پونجي وه، څه هیرې را سره وې، هغه مې ټوله په یو تیلۍ کې ګنډلې ولې او زموږ د ښار چې کوم قاضي دی هغه ته مې د امانت په توګه ورکړې ولې. زه ولاړم په سفر باندې، څو ورځې بعد چې رالم د قاضي څخه مې پوښتنه وکړه چې زما امانت ماته راکړه. قاضي ماته خپل امانت هغه تیلۍ راکړله. ما چې تیلۍ خلاصه کړه په هغه کې کوټه سکې ولې او زما چې ټول جمع پونجي وله کومې هیرې چې کې پکښې وې هغه نه وې کې. ما د قاضي سره سوال وکړ چې دا زما هیرې ور جمع پونجي دا څه سولې. قاضي راته وویلې چې دا ستا غوټه چې تا ماته په کم حالت کې راکړې وه دا په هغه حالت کې نه ده؟ تا چې څه رقم دا ګنډلې وه دا تیلۍ دا هغه رقم ده که نه ده؟ ما چې تیلۍ ته وکتل تیلۍ بالکل په هغه حالت کې وله، لیکن په هغه کې موجود زما امانت هغه رقم نه و. قاضي پر یو غټه عهده باندې ناست دی، زما د هغه غاړې ته لاس نه رسېږي، نو دا زما مسله را حل کړه. محمود غزنوي چې دا کیسه واورېده نو ده ته یې وویلې چې ته څو ورځې ما ته راکړه او چې په کومه ورځ دې زه راوبولم په هغه ورځ بیا حاضر سه. دا سړی د درباره څخه ولاړی. محمود غزنوي دا اعلان وکړ چې زه به څو ورځې په سیر باندې ځمه، زما د دربار کې چې څه خلک موجوده دي دا دې ټول بهر ووځي او یو دې زما دربار ته څو ورځې نه راځي. محمود غزنوي چې د دربار سواتۍ چې پر کومه غالۍ باندې دی ناست و هغه ډېره قیمتي غالۍ وه. چاقو یې راواخیستی، هغه غالۍ یې څیرې کړله او د درباره ووتی. د دربار چې کوم خلک صفایي کوله په دا بله ورځ چې هغه رالو هغه چې ولیدله دا قیمتي غالۍ چې پر تخت باندې پرته وه هغه څیرې سوې وه، نو دوی ټوله ډېر ویرېدلو او د نور خلک یې خبر کو چې دا غالۍ خو څیرې سوې ده، د دې به باچا سلامت پوښتنه کوي، د دې حل تلاش کول پکار دی کنې زموږ ته خیر نه دی. په دربار کې چې څه ذمواره کسانو هغه سره رایو ځای سو او دا مسلې ته سوچ ورلکئ چې دا مسله به څنګه حل کوو. په دې کې یو درباري دا وویلې چې ما ته یو کس را معلوم دی چې هغه شان داسې په مهارت باندې ګنډي چې د هغه فرق به باچا هم نه وکړي. نو دوی ټولو د خپلې تنخوا څه حصه سره جمع کړله، سړي ته یې ورکړله او سړی یې راوبولئ. پر تخت باندې چې کومه غالۍ وه هغه یې داسې په مهارت وګنډله چې بالکل په اصل حالت کې هغه راله. څو ورځې تېرې سوې، محمود غزنوي خپل دربار ته واپس رالی. پر تخت چې کښېنستی غالۍ ته یې وکتل نو غالۍ بالکل جوړه وه. محمود غزنوي پوښتنه وکړه چې دا غالۍ چا ګنډلې ده؟ درباریان یې انکار وکړي چې دا خو مخکې هم دغه رقم وه. ده ورته نه دا ما په خپله څیرې کړې وه. هغه کس ما له راوبولئ کوم چا چې دا غالۍ ګنډلې ده. د باچا د حکم تعمیل وسو، هغه کس دربار ته حاضر سو. باچا د کس پوښتنه وکړه چې دا تا څنګه وګنډله، تا ته چا حکم درکړی؟ دا سړي ورته وویل چې باچا سلامت دا خلکو ما ته څه پیسې راکړې او ما دا غالۍ وګنډله. باچا بیا د ده څه پوښتنه وکړه چې قاضي چې تا له کومه تیلۍ درښولې وه هغه تیلۍ هم تا ګنډلې وه؟ ده ورته وویل جی باچا سلامت قاضي ما ته په هغه مال کې څه حصه راکړه او هغه تیلۍ هم ما وګنډله، زه ډېر شرمنده یم. باچا سلامت قاضي راوغوښتی، دغه سره یې په کړه کمره کې ملاقات وکړي او هغه ته یې وویلې چې خپل جرم قبول کړه، د دا سړي څه چې کوم امانت ته اخیستی و په هغه کې تا خیانت وکړي او په هغه کې موجود هیرې او جمع پونجي چې وه هغه ته غلا کړله. قاضي انکار وکړي چې دا ما نه ده کړې، د دې هېڅ ثبوت تا سره نشته، دا پر ما باندې الزام دی. محمود غزنوي ورته وویلې چې ما ته یې کړ راوغوښتلې، تا ته مې یو موقع درکړه چې توبه وکاږه، لیکن ته زما په خوله نه کوې.
نو بیا زه تا په دربار کې راغواړم چې بیا کومه فیصله ما وکړه د هغه به بیا ته خپله ذمواره وې. قاضي انکار وکړي چې دا غلا ما نه ده کړې، ستا سره د دې هېڅ ثبوت نشته. محمود غزنوي خپل دربار ورلګاوی. هغه سړی چې چا تیلۍ ګنډلې وه هغه یې راوغوښتی او قاضي ته یې وویلې چې دا سړي ستا تیلۍ در ګنډلې ده. قاضي پر مخ باندې خولۍ رایله سوې او ډېر شرمنده سو. محمود غزنوي د ده څخه د قاضي عهده واخیسته او ده ته یې سزا ورکړه. خلکو پر ده باندې لان تان شروع کړو چې دا څنګه سړی دی چې پر دومره غټه عهده باندې ناست دی او داسې غلا یې وکړه. دی کور ته رالی. کور ته د ده بچان چې کوم سکول مدرسه ته تلو هغه ورته ویل چې بابا موږ سکول نه سو تللی، خلک به موږ ته وایي چې ته د غله زوی یې یا د غله لور یې. کور والا یې دا ورته ویلې چې زه به د پلار کره څنګه ځم، پر لارې باندې به دا ښځې ما ته کمې کمې خبرې کوي چې ستا مېړه غل و. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه خوند درکړې وي. دا و د محمود غزنوي انصاف چې په عقل او په دلایل باندې د سر ته ورساوی.